کتونکو د موبایل په دې دور کې هم داسې خلک شته چې ماشاءالله د کتاب سره بې حده مینه لري. دا را دنده شومه دا یو لیبراري ته چې ماشاءالله ګل سید صاحب لیبراري ده، کوم چې د نندرکو کلي سره تعلق ساتي او بې حده ښکلي ښکلي کتابونه دي پکې او داسې نایاب کتابونه دي پکې چې هغه ډېر په مشکله به ملاویږي. ویل کېږي داسې ګل سید صاحب دا خبره وکړه مخکې چې دا کومو کتابونو ته ډیشونه لګېدلي دا ټول ما ویلي دي او په دوه درې کرته مې ویلي دي. نو ګل سید صاحب چې کومه دا لیبراري ده په ټوله پښتونخوا کې داسې لیبراري د چا هم نشته. البته د علما کرامو که وینو وي به، خو د عام کسانو داسې د چا هم داسې لیبراري نشته. ډېره نایابه لیبراري ده. ګل سید صاحب هم ناست دی او په دې کې دا وګورئ د کتابونو سره سره قسم عطرې پکې هم را جمع کړي دي. دا وګورئ تاسو، ډېره د حیرانتیا خبره ده چې په دې دور کې داسې خلک شته چې د کتاب سره بې کچه مینه لري. نو ګل سید صاحب هم موجود دی، هغې سره به خبرې اترې هم کوو چې څنګه دا شوق رالو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر دی دوسته؟ څنګه استاد جي ښه یې؟ خیر دی، شکر دی. ژوند څنګه روان دی؟ ډېر ښه شکر دی الحمدلله. ستاسو دا لیبراري مو لیده ډېر زیات حیرانه شو چې ماشاءالله په دې وخت کې چې د موبایل دور دی او خلک مکمله کتابونو ته شا کړي ده او تاسو اوس هم لګیا یې داسې کتاب لولی کتاب ډېر کتابونه تاسو خپل هم چاپ کړي دي. نو ډېر عجیبه غوندې خبره، څونه وخت نه دا شوق لرئ؟ یاره زه خو شوق د ډېر وخت نه کلونو شو، خو دا د حیرانتیا خبره نه ده. ډېر دانشوران داسې وایي چې هغه کور په کوم کور کې چې کتاب نه وي که نه هغه مردخانه وي. بلکل، ځکه چې د کتاب ډېر لوی اهمیت دی او دا ظاهر خبره ده چې اوس هغه ذوق نشته دی. ځکه چېرته کتاب پسې چېرته لاړ شم نو احمد یو تی چې راځي لکه که نه داسې ډېر کم خلک 5% دي چې هغه کتاب ذوق ساتي او مونږ اخلي. او زه خو د کلونو نه زما په خیال 77-78 راسې لګیا یم لګیا سیم، بس ذوق مې دی. که کوم کتاب ما ته نه میلایږي فوټو سټیټ کوم خو خامخا پیدا کوم. یو ځل ما له کتاب نوم راشي او دغه وشي نو پوه شم چې دا کتاب د کتو قابل دی. خامخا دغه ذوق لرم او دغه مې شوق دی او ذوق دی. بس خپله هم تاسو شاعران هم یې کتابونه مو خپل هم چاپ شي؟ ما 8 کتابه لیکلي دي چې په یې کې دا 15 فلحال ختم شوي دي، بس نایاب غونته شو او 3 ملاویږي. 3 شته لکه 8 کتابه ما لیکلي دي او ما سره به 8 یا 9 ناچاپه پراته. اوس دور کې چې تاسو ګورئ د خلکو چې دا کوم داسې فضول شوق وي که نه، څوک کتاب ته ګوتې نه وړي او په فضولیاتو کې لګیا وي نو خفه کېږي. خو به ډېر نو خامخا لکه څنګه چې تا ووایي چېرې دا د حیرانتیا خبره ده، نو زه دې ته حیرانېږم چې دا روان نسل کم دی که نه، دوی په کومه لار روان دي. نو دا ښه لار نه ده. د کتاب داسې لار ده چې تا ته فهم درکړي، تا ته شعور درکړي، تا ته اخلاقیات درکړي، ستا کردار سموي. ته وګوره چې کوم سړی د کتاب خوګر وي هغه به بلکل نه به خودکشي کړي، نه به هغه چې ته په بل چا باندې داسې که نه یو قسم ته د ظلم یا د جبر سوچ لري. دا د کتاب لوی کمال دی. کتاب ته څومره ټایم ورکوئ په دې خپله ټوله ورځ کې 24 غنټې کې کم ټایم کې کتاب لولئ او څومره ټایم ورکوئ؟ یاره زه چې فارغ یم او چې ته څه کار مې نه ده سهار نه ماسپښینه پورې ماسپښین نه ماښامه پورې خو کم از کم 4 غنټې چې زه کتاب وګورم خامخا. کوم زبان والا زیاتره کتابونه ګورئ؟ بس پښتو اردو په دغه دوه باندې پوهېږم. هم باسې خو د فارسي هم ما سره شته، فارسي باندې عبور زما شته پړولی شم، خو د اردو د پښتو عام. تاسو سره به خپل بعضې داسې کتابونو مواد پراته چې بله چاپ کېدو اراده به مو وي خو کړي به مو نه وي، څو کتابه به وي؟ یاره ما سره به 8 کتابونه وي. په دې کې 3 کمپوز کړي دي ما چې کمپوز پراته دي او خو د دې د وجې نه چاپ نه کېږي چې که زما چاته اراده کړې ده نو
ما ته عموما دا وایي چې څوک ښه لیدنه څه پې کوي پښتو خو بالکل لکه داسې دغه نشته او البته اردو لږ ډېر خلک ګوري که چاپ کړي نو هغه په ډالۍ کې لاړ شي که نه نو یاره به د دې هم زه دغه نیم که ډالۍ کې هم لړ شي خو څوک یې خو وګوري که نه ضروري نه دی چې بعضې خلک چې ډالۍ والي بس کورې زه لکه کتاب دې دپاره نه چاپ کوم چې زه په دې پیسې وګټم نه بس ودې کتې چې زما یو کتاب په پېښور کې چاپ شوی د غوڼ زر دانې کابل ته تللی دي بس سم نه هېڅ خبر هم نه ما ته کسان هم معلوم ما ته یو بل هم وایي چې ستا حقوق دي او ته په دې دعوه کولی شي داسې ما ورته نه اوس زما کتاب دې لاړو بس خیر د متلو کتاب چې چا ماله چاپ کړو هماغه کس زر چاپ کړي او کابل ته لیږلي د کابل نه ماله د هغې تصویر هم راغی او هلته یو ملګری د متلو کتابونو په ترو باندې په میګپ شپ جوړ شوی و هغه ما ته د دې کتاب ټایټل هر څه رالي بس دومره یې کړي ټایټل یې بدل کړی خو زما په نوم دی نو دا خبره نه ده او نه کتاب دې لپاره زه لیکم چې یاره زه په دې دنیا وګټم پیسې کتاب به څه پیسې شوق دی لګه خو دغه ده چې کم از کم ستا د خیال نه خو به څوک خبر شي که نه ستا یو پوهه ستا یو خبره خو به عوامو ته ورسي که نه صحیح تاسو په ریډیو زلمي باندې هم کار کوئ نور داسې کومو چینلو سره مو کار کړی یاره زه نور ته نه یم تللی ریډیو زلمي ته جناب فقیر شاه صاحب په ترو باندې تللی یم څو وخته تللی یم ډېر ځلې مشاعره مو پکې کړې ده خبرې اترې که نه او بل ته زه نه یم تللی راتلونکي چې کوم دا شاه زلمي دي او په ضروریاتو کې خپل ټایم بس ضایع کوي څه پیغام ورکوي اخیري نو اول خو دوسته دا وخت چې دی دا ډېر زیات قیمتي دی صحیح تا نه چې یو وخت تیر شو بس که ته هر څه کوې دا وخت بیا نه راځي یو خو چې وخت قیمتي شي او وخت په څه قیمتي کېږي چې ته د مستقبل لپاره یو لایحه عمل جوړی یو ښه بنیاد کېږدي او ښه بنیاد په علم په فهم په شعور په دې باندې جوړېږي صحیح ډیره زیاته مننه نو ګرانو کتونکو دا وګورئ ماشاءالله دا د ګلسیز صاحب لیبرایري ده او مونږ چې رادننه شو ډېر زیات حیرانه شو ماشاءالله چې ګڼ شمېر کتابونه دي پکې د 12,000 نه سیوا کتابونه دي پکې نو شوق داسې پکار دی چې بل انسان ته داسې فایده ورسي او کوشش کوئ چې په ورځ کې خامخا کتاب لولئ قرآن مجید په ترجمه باندې لولئ نو هغه به ستاسو د دواړو جانو فایده وي دا ویډیو مخکې شیر کړئ او چې چېرته هم یې ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان